دا نن سي تاسو ته موږ ته دا خلق وایي دا په میډیا کې وایي دا خلق فساد او فتنې جوړې کړي دغه زنادقه ورته وایم دې په نامه مسلمانانو ته وایم دا د کلیسا مزدورانو ته وایم تا که په دې دین باندې لږ نوره قرباني ورکوله ته به څه کوې تا که لږ جاني او مالي قرباني په دې دین ورکوله خو په خدای قسم هغه لوی کافر به یې دا اوس د مفت اسلام چیغې وږې هغه لوی کافر به یې چې تر ټرمپ به ور ایخوا ته لوی کافر یې دا دین مين به بیا قدر درته نه لري دا دین داسې په اساني سره نه راغلی دوستانو دا صحابه به پیژنو د رسول الله سیرت به پیژنو تاریخ به پیژنو والله العظیم ټول ورځ دې همدې دپاره ځان مې مصروف کړی ده څه کتابونه درته وګورم چې راسمه د رسول الله د صحابه و سیرت درته بیان کړم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکلیف و زحمت درته بیان کړم دا دین داسې نه ده فقر چې ته په میډیا کې راسې یا لاړ سودس وکړه مسجد ته راسه 2 رکعته لمونځ وکړې یا دا دین وپېژنئ تاسې نن وګورئ د رسول الله د صحابه و دښمنان چې هر ځای کښېني د رسول الله د صحابه و توهین پېژني صحابه و پسې بد ورځې ورزده کړي ورپېژني ته څنګه شرمېږې نه چې ځان د رسول الله امتي بولې ته څنګه شرمېږې نه چې د رسول الله د صحابه و منونکی ځان بولې څنګه حیا له رسول الله نه درځي چې د رسول الله صحابه پېژني لا نه د شرم خبره ده که نه ده د افسوس خبره ده که العبادة في الهرج كهجرة إلي رسول الله درته وایي د تکلیف د فسادو د فسقو فجورو په وخت کې خپل ایمان ساتل عقیده ساتل بل ساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي وایي دا داسې ده لکه ماته چې مو هجرت راکړی چاته مو هجرت کړی په ایمان ووایاست ای د کرکټ بندګانو ای د ټیک ټاک شټارانو ای د کوینسونو بندګانو ای د شهرت بندګانو ای د ډمتوب او د رسالت بندګانو ای د فلمونو بندګانو تاسو د پوره قسمي چاته مو هجرت کړی دین ته قرآن ته پیغمبر ته چاته مو هجرت کړی د الله خاطر وکړي د الله خاطر وکړي نو الحمد لله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى تاسې سورة الحجرات راوړوئ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الله واي ويد رسول الله صحابة دوی زړونه وای ما د تقوا دپاره امتحان کړي دي وای الله اکبر اولئک الذین دغه د ما د پیغمبر صحابه امتحن الله قلوبهم الله وای ما د دوی د زړونو امتحان اخیستلی ده د زړونو امتحان رب العالمین د ما ته د زړه امتحان الله جل وعلا لخپل ځان سره اخلي خو رب العالمین داسې نه د ښکاره کړی دنیا ته د صحابه و د زړه امتحان الله ښکاره کړی د دنیا ته الله اکبر الله اکبر اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى الله اکبر رب وایي چې د دوی زړونه متقیان دي الله 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 وایي د دوی زړونه متقیان دي د دوی زړونه ما صفا کړي دي د دوی زړونه له تقوا نه ډک دي د دوی زړونه له پرهیزګاري نه ډک دي ما د دوی د زړونو امتحان اخیستلی ده الله اکبر د عمل امتحان خو څه کوي د عمل امتحان خو څه کوي د زړونو امتحان نن به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقعه په سیرت کې درته بیانوم دا څو مقدماتي خبرې وي الله جل وعلا دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي قدرمندو دوستانو یو وارې لیف خوشې سول 1500 کسانو ته بیرته لکه سراګیر کړ خبرونه شروع کوو ان شاء الله یو څو دقیقې به د موږ ټول ملګري راپرسي یاسین جان رب دې سرلوړی کړه اله العالمین دې په ژوند او رزق او کور او فامیلو اله العالمین دې خپل شان بدلې تا ته درکړي اله العالمین دې محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم شفاعت نصیب کړه اله العالمین دې د رسول الله له لاسونو د حوض کوثر عبور او نصیب کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د خبرونو نجات ترڅنګ ولاړې اله العالمین دې تا ته او د تا کورنۍ ته همداسې نجات در نصیب کړي امین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته استاذ محترم ټول مرګرو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام
جانان ده هو جانان ده پیدا شوی ده. السلام علیکم قاری صاحب محترم ټولو ملګرو ته. وعلیکم السلام ورحمة الله. الله مو وساته. ملګرو اخلاص وکړئ، لایف زر در سره شیر کړئ. بیده مو کنه انشاءالله خبرونه شروع کیږي. ټیم مه ضایع کوئ، اخلاص وکړئ، زر تر زر د 1 میلیون سکرین در سره پوره کړئ او لازم شیرینګ وکړئ. هله زمریانو جزاک الله کاش ورکړئ دغه سکرین ته درزولو داسې درزا پې جوړه کړئ. هله زمریانو زر زر اخلاص وکړئ چې د خبرونه بیا بې خونده نه وي. مخکې ګورو دا لایف ډېر پورته سوی و، تاسې اخلاص وکړئ، زر تر زر د لایف شرایط در سره پوره کړئ. جزاک الله مهرباني قاری صاحب محترم. محترم د استاد محترم د دې د کس لاندې راغلی د روچتې کومه څوک ده؟ محبت آغا صاحب دی. هغه خو شین دبی ده، خو بیچاره خو نه علمي بحث کولی سي، نه علمي خبرې کولی سي. بیچاره خو څو ځلې مو خبرې ورسره کړي دي، خو چې په پړي راوتړي ما د دلیل خواته نه راځي. یو څو شبهات زده کړي دي، یو څو شکونه یې زده کړي دي. بس یا ورې به دا د سیرت خپرونه وکړو انشاءالله، بیا چې هر یو یې راځي را دي سي دا د سیرت خپرونې د موږ بیا طبیعت را خرابوي که تاسو خیال کړئ. بالکل قاری صاحب قاری صاحب محترم دا د سیرت خپرونه خو ډېر په ښکلي طبیعت باندې کېږي، نه چې د سړي ذهن یو مخیزه مو بوزم مکې مکرمې ته مو په لایف کې بوزم په خیر قاری صاحب او هلته دا واقعات ټول درته بیان کړم په خیر انشاءالله. نن به که خدای کې ویل څو خبرې کوو چې په سر کې مو یاد وي. نن به اول هجرت د صحابه و، یا عمر رضی الله د اسلام قبل اول یو برخه پاته ده، او د نبی علیه الصلاة والسلام حاجانو ته دعوت ورکول. حاجان هغه حاجان نه دي کوم چې د اسلام حاجان دي، دا له اسلام نه مخکې په شرک خلقو حج کول. د هغه په اړه به لږ معلومات درکړم، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په ښکاره باندې هغه د صادق و د امین لقب بدلول په کوډګرو جادوګرو ساحرو لیوني باندې العیاذ بالله. او د دې ترڅنګ د ابوبکر صدیق رضی الله یوه جالب واقعه درته بیانومه. دا د نن زماني خلق سي صحابه نه پیژني او تاریخ نه پیژني. الله اکبر. عمر الفاروق رضی الله عنه قصه به نن پسې درته پوره کړم. تر هجرت پورې به لاړ شو، بیا په حبشه کې د علي رضی الله عنه مشر ورور ده. په حبشه کې د علي رضی الله عنه د ورور خبري چې د حبشې باچا ته یې کړې دي. مایک کې مسله ده. مولانا تنویر صاحب زه تا کوزوم زما په خیال تاسو سره مسله ده معذرت سره. نو هغه قصه به ان شاء الله درته بیان کړم. سبحان الله سبحان الله. جزاک الله. دومره یو جالبه خبرې یې کړې دي، یو جالبه پیژنئ جعفر الطیار. الله اکبر. څنګه یې نه پیژنم؟ جعفر الطیار دا د علي رضی الله عنه مشر ورور ده. څونه قرباني وی ورکړي دي. الله اکبر الله اکبر. جعفر الطیار، د طیار لقب نبی علیه السلام هغه قاري صاحب چې دواړو لاسونه په غزا کې شهیدان سول، بیرغ یې په مټو نیولی و. الله اکبر الله اکبر. نن د موږ په نامه مسلمانان ملحدین سیکولران منافقین را ولاړ سي. الله جعفر الطیار لاسونه د دین دپاره نه وی پرې سوي. الله اکبر. یاره زه خو په والله وبېرېږم، قسم په خدای دی وبېرېږم. دا د خدای فضل دی چې په نن زمانه کې قرآن نه رانازلېږي. کنې په خدای قسم دا مسلمانانو ته به لا یو له به منافقین ویل. الله اکبر الله اکبر. لا یو له به د خدای غټ احسان و فضل و کرم ده. او دا دی رسول الله رحمت ده، دا رحمت للعالمین سي ده. که دا حال وای ګوري دا پخواني امتونه الله یوه یوه ګناه کړي قرآن کې راغلي دي. قرآن کې راغلي دي که عادیان دي که ثمودیان دي که یو بلو دغه بلاوي دي، خو الله هلاک کړي دي. موږ د هغو قومونو ټول ګناهونه کوو که نه کوو؟ ټول ګناهونه. په خدای مې د قسم مې د لوط علیه السلام په قوم باندې خو الله جل وعلا له اسمان نه ډبرې راوورولې، په موږ باندې به له جهنم نه ډبرې راورېدلې، د جهنم نه. الله اکبر. بالکل قاری صاحب. خدا دی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سے رحمت و برکت دی عالم دی پار. الله جل وعلا عام عذاب نه را نازلی.
که عام عذاب وای لکه د پخواني قومونو پخواني انبیا او قومونه داسې ول چې ګناه به وکړه دلته به په تندي لیکلی کېدل یا به د کور په دروازه لیکلی شوي یا به په دیوال ولیکلی شول چې دې دا ګناه کړې ده. شکه قاری صاحب آخا دغه شیان که په نن زمانه کې وای ها عمر جان والله قاری صاحب بیا خو به یو هم نه پاتې. دا که په نن زمانه کې وای چادریانې به مو اغوستلې مساجدو ته به تلو لکه د ښځو ځکه موږ په تندي وبه لیکلی شوي وو چې دا دغه بلا ده. پټ مخ به مو له خلکو سره ستړي مسي کولی. الله اکبر. پرون کاشکې دا لایف دی پرون په شکل باندې وای ملګرو نه پوهېږم چې ولې دغسې سوی د بیرته که بیا یې بندیزونه را باندې لګولي دي ګروپونه کې د قاری صاحب رپورټونه وخینو مرګرو دغه وکړئ ورګرو د لایف د سره شیر کې هلې ازمریانو ګوره خپرونه پاتې ده. یا الله به عمر کې برکت واچوي. نن ګوره د صحابو سیرت دی ګوره دا درنه پاتې نه شي لایف درنه خراب نه شي نورو مؤمنانو ته یې ورسوي. هلې ازمریانو زور ولګوئ کم از کم چې تاسو خو په کال اوس 10,000 نه اړولی وې که نه. هلې ازمریانو هلې ورکړئ زور ورکړئ دې سکرین ته. ښه ټول په مینه او محبت باندې درود وایي. شروع به کړم خوښه مو ده دا 3 دقیقې شروع کوم انشاءالله. په مینه او محبت باندې درود وایاست. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. کوم ملګري کمنټونه مه کوئ ښه کمنټونو یو خو مو سوچ بلې خواته درته اړوي هغه د سیرت هغه مغز چې مو په ذهن کې پاته سي دا هم ډېره لویه خبر ده. کمنټونو نه تیر سي دغه اسکرین په دې خاطر در سره ټکوي چې نورو مسلمانانو ته پورته سي دا لایف پورته سي در سره ورسېږي ښه. نو ملګري کوم ملګري چې اخلاص کوي هغوی د خپل اخلاص کې الله دې دوی ته په دنیا او آخرت کې اجرونه او برکتونه ورکړي په ژوند او زندګي او رزق کې. تاسو همدغه کوشش وکړئ چې دا اسکرین در سره پورته کړي. بارک الله فیکم. الله جل وعلا مو د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم شفاعت نصیب کړي. یو ټولو مخلصو ملګرو ښه څنګه کوو په خیر. وعلیکم السلام. قاری صاحب د ملګرو درخواست د غټ کمنټونه مه کوئ د سکرین بیا نه ټکېږي. دا بعضې ملګري ډېر غټ کمنټ وکړي بیا کمنټ راځي په ریپلی کې سکرین بیا ټکېږي نه. د ملګري غټ کمنټونه مه کوئ مهرباني قاری صاحب. خدای جل وعلا مو ټول سرلوړي قدرمن او عزتمن کړه. الله جل وعلا مو عزتمن او قدرمن